آیا د یوټیوب څخه په رښتیا پیسې ګټل کیږي؟ که ګټل کیږي نو په افغانستان کې څومره پیسې ګټلای شو؟ دا پیسې موږ ته څوک راکوي او ولې یې راکوي؟ آیا موږ کولای شو همدا اوس شروع وکړو او پیسې وګټو؟ دا هر څه به په دې لنډه ویډیو کې ټول تاسو ته واضح ووایم. ستاسو څخه هم هیله کوم زما یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. سلامونه او نیکې هیلې. آیا په افغانستان کې د یوټیوب څخه پیسې شونی کار دی که دروغ دي؟ ناملګرو، هر څه رښتیا دي او تاسو کولای شئ چې پیسې ترې وګټئ. که تاسو دا پیاوړتیا لرئ چې ښې ویډیوګانې جوړې کړئ نو تاسو به ښې پیسې هم وګټئ. د نورو هیوادونو کسان په میاشت کې په زرګونه ډالر د یوټیوب څخه ګټي. په افغانستان کې هم دا مشهوره یوټیوبران چې تاسو یې وینئ او مایک یې په لاس کې وي او د ښارونو نه راپورونه راټولوي، دا ټول په میاشت کې په زرګونه ډالر ګټي. خلک خو لیونیان نه دي چې شپه او ورځ هڅه کوي راپورونه راټول کړي، بیا وروسته هغه ایډیټ کړي او بیا یې یوټیوب ته ورپورته کړي. دا هر څه د پیسو ګټلو لپاره کوي. اوس پوښتنه دا ده چې یوټیوب موږ ته په یوه ویډیو څومره پیسې راکوي؟ البته ډالر راکوي. ملګرو، یوټیوب موږ ته د ویډیو د شمیر په اندازه پیسې نه راکوي، بلکې د ویډیوګانو د لیدونکو د شمیرو پر سر موږ ته پیسې راکوي. مثلا که ستاسو یوه ویډیو 1000 لیدونکي ولري، یعنی 1000 کسان ستا ویډیو وګوري، نو تا ته تقریبا د 1 نه تر 4 ډالره درکوي. بله پوښتنه، یوټیوب ولې موږ ته پیسې راکوي؟ دا پیسې موږ ته په اصل کې د هغه اعلان په خاطر راکوي چې زموږ د ویډیو مخې ته راځي. یعنی کله چې موږ یوه ویډیو پورته کړو نو کله چې نور کسان زموږ ویډیو وګوري، کله چې د همغه ویډیو مخې ته د لیدونکو مخې ته اعلان ورشي، نو موږ ته د هماغه اعلان پر سر پیسې راکول کیږي. او دا پیسې نورې کمپنۍ یوټیوب ته ورکوي چې د دوی اعلانات د ویډیوګانو مخې ته ښکاره شي. او کله چې یوټیوب پیسې ترلاسه کړي، خپل سهم ترې اخلي او نورې باقي پیسې موږ ته راکول کیږي. لکه مخکې مې چې یادونه وکړه چې کیدای شي د 1000 لیدونکو پر سر شاید 1 نه تر 3 یا 4 ډالر راکړي. بله پوښتنه دا ده چې سر له ننه موږ کولای شو یوټیوب چینل جوړ کړو او که ناوخته ده؟ ناملګرو، هیڅکله به ناوخته نشي. سر له ننه لاس په کار شئ او زحمت وباسئ، ځکه بې زحمته راحت نشته. او ښې باکیفیته ویډیوګانې جوړې کړئ او خپل یوټیوب چینل ته یې پورته کړئ. پام چې د بل چا ویډیوګانې پورته نه کړئ، که نه نو یوټیوب به مو بند شي او یا به پیسې ونه شئ ګټلای. که مو تر دې دمه ویډیو خوښه شوې وي نو هیله کوم یو لایک ورکړئ. اوس بیا پوښتنه پیدا کیږي چې څه وخت او په کومو شرایطو زموږ یوټیوب چینل مونیټایز کیږي؟ مونیټایز معنا پیسو ګټلو ته چمتو کیږي. د یوټیوب چینل د مونیټایز شرطونه دا دي: لومړی، ستاسو د سبسکرایبر تعداد باید 1000 کسانو ته ورسیږي. دویم، په وروستۍ 1 کال دننه کې یا په 365 ورځو کې تاسو باید 4000 واچ ټایمه پوره کړئ، یعنی ستاسو ویډیوګانې باید 4000 ساعته ولیدل شي. دریم، یوټیوب ته مو ټولې خپلې ویډیوګانې پورته کړئ، یعنی د بل چا له کانټنټ ګټه وانخلئ، که نه نو کاپي رایټ درکوي او چینل به مو مونیټایز نشي. که غواړئ زموږ نور ګټور معلومات له لاسه ورنه کړئ نو زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. ښه وخت.